وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د روڼ سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. د خپرونې په دې برخه کې د ختیځو ولایتونو په لهجوي قاموس باندې خبرې اترې کوو. دغه قاموس له نورو قاموسونو سره څه توپیر لري، هغه اهمیت او ارزښت ته یې که ور شو، او دا چې په ژبه کې کارول کیږي نو ژبه څومره بډایه کولی شي. قدرمن میلمه څېړندوی رحیم الله هریپال د علومو اکاډمۍ غړی په دغه برخه کې زموږ میلمه دی. ستړي مه شئ، سهار مو پخیر. ډېره مننه. الله په خیر راغلی هریپال صاحب. ښه یاستئ؟ دغه قاموس اهمیت په اړه باندې راته ووایئ چې په دې وروستیو کې تاسو پرې کار کړی دی علومو اکاډمۍ. ډېره مننه. لکه څنګه چې موږ په ژبه کې د قاموسونو مختلف ډولونه لرو، نو لومړی به راسو دې ته چې اورېدونکي هم څه اشنایي ورسره پیدا کړي چې خپله لهجوي قاموس له نورو قاموسونو یا سندونو سره څه توپیر لري. موږ یو ژبي قاموس لرو چې مثلا پښتو یا اما پښتو لغاتونه بیرته په پښتو ژبه تشریح کوي، یا مثلا د یو بلې ژبې دری پښتو قاموسونه موږ لرو، یا انګلیسي پښتو قاموسونه، اردو پښتو، عربي پښتو. دا د قاموسونو یو ډول دی چې هغه ډیر د لغاتونو په معنا خبره کوي، د لغاتونو په تشریح خبره کوي چې دا لغات په هغه بله ژبه کې څه معنا او په دې ژبه کې څه معنا لري. موږ د قاموسونو یو بل ډول چې لرو چې اوس موږ او تاسو خبره پرې کوو، هغه لهجوي قاموس دی، ختیځ لهجوي قاموس یا عمومي، خو بیا خو راځي هغه مشخصو سیمو ته. نو اول په دې خبره کوو چې خپله لهجوي قاموس څه ډول قاموسونه وي چې په یو ژبه کې لیکل کیږي. موږ هره ژبه د مختلفو لهجو درلودونکې ده، یا هم بېلابېلې لهجې لري، او په ځانګړې توګه بیا پښتو ژبه د لهجو له لحاظه ډېره بډایه ژبه ده. یعنې موږ هغه عمومي کټګورۍ نه که راتېر سو، موږ ډېر وړو سیمو کې د لسګونو لهجو شاهدان یو. یا مثلا موږ په پښتو ژبه کې خوست هغلته د لهجو د مور سیمه ورته ویل کېږي. یعنې تاسو یې که وګورئ د سیند دې غاړې ته به یوه قبیله پرته وي، خو بلې غاړې ته به بلې، د دوی ترمنځ به توپیر موجود وي. په هر صورت موږ راځو دې ته چې د دې لهجوي قاموس توپیر له نورو قاموسونو سره دا دی چې موږ په خپله ژبه کې د لغاتونو مختلفې بڼې راټولوو. مثلا موږ او تاسو معیاري ژبه لرو، یا هم معیاري لهجه لرو په پښتو ژبه کې، هغه موږ او تاسو ټول سره پرې پوهیږو یا هم تشریح کوو یا لولو چې مرکزي ژبه، مرکزي نورې لهجې لرو. مثلا موږ او تاسو په معیاري لهجه کې یا مرکزي لهجه کې یو څه لپاره یو نوم لرو، مثلا بړستن که موږ ورته ولرو کنه، یا بالښت، یا مختلف لغاتونه. خو که همدغه لغت پسې موږ وګرځو د افغانستان له ګوټ ګوټ یا د پښتنو له ګوټ ګوټ چیرته چې دوی اوسېږي، هلته کیدای سي په لسګونو بیلګې موږ نورې پیدا کړو. زه دلته مثلا د همدې زه دلته یو مثال وړاندې کوم. مثلا موږ بالښت لرو، ځینې لهجو کې سروژ درته ویل کېږي. موږ بړستن لرو، ځینې لهجو کې کنځان ورته ویل کېږي، کجان ورته ویل کېږي. نو همدغسې موږ په نورو په لسګونو داسې مثالونه لرو. نو لهجوي قاموس همدغه دی چې موږ کوم معیاري کلمې چې دلته لرو دغو نورې بیلګې پیدا کړو په پښتو لهجو کې. سیمو ته ولاړ سو، د دې څو ګټې دي. یو خو وخت په وخت ژبه تغییر کوي، وخت په وخت مثلا لغاتونه هېرېږي، لغاتونه ورکېږي، دغه ځای راځي. او بیا په لهجو کې یا مثلا په اطراف یا په نورو قبیلو کې هلته که موږ وګورو، دا لغاتونه کیدای سي 40-50 کاله وروسته له منځه لاړ شي. موږ ډېر داسې بیلګې لرو. نو د لهجوي قاموس یو هدف دا دی چې موږ دغه لغاتونه د یوې بیلګې لپاره 10 بیلګې نورې پیدا کړو، 10 مترادف لغات پیدا کړو. او بله دا دی چې موږ د همغې سیمې د همغو لهجو هغه لغاتونه له ورکېدو څخه خوندي کړو، هغه ضایع نه شي. او بل که موږ دې ته راسو له دې تعریف یا تشریح نه وروسته د قاموسونو، چې خپل لهجوي قاموس د ژبې په لغوي زیرمه کې څومره رول لري. څومره پکې مهم رول لري. موږ ګورو چې د یوې ژبې وکبلري یا د یوې ژبې لغوي زیرمه له 4 برخو څخه
جوړه ده. لومړی برخه چې له تسلسل پکې راسي موږ دا لرو چې پخواني لغاتونه دي په یوه ژبه کې، یا ارخایزم موږ ورته وایو یا ارکایزم موږ ورته وایو، هغه په متنونو کې خوندي دي پراته دي. نو موږ کولی سو چې همغه لغاتونه راواخلو او اوسنۍ د خپلې ژبې زیرمه پې غني کړو. دا یو. بل مهم څه چې دا زموږ ستاسو د بحث موضوع د هغه لهجې دي. بل د لغوي زیرمې د بډاینې لپاره موږ لهجو ته ځو. هغه لغاتونه راټولوو له مختلفو لهجو نه، له مختلفو سیمو نه، او بیا بیرته په خپله روزمره یا اوسنۍ ژبه کې کاروو. بله برخه موږ پور ویونه لرو یا پور لغاتونه لرو چې د نورو ژبو نه راغستل کېږي. بالکل. هغه هم له نورو ژبو نه راخلو د اړتیا په صورت کې او په خپله ژبه کې کاروو. او څلورم ډول یا څلورم ګروپ یا کټګوري هغه موږ نویزونه ورته وایو یا نیولوګیزم ورته وایو چې موږ نوې جوړونه کوو. نو د لهجوي قاموس ارزښت یا اهمیت په دې کې دی چې زموږ د لغوي زیرمې د بډاینې له څلورو کټګوریو څخه یوه مهمه کټګوري ده چې هغه موږ لاړ سو او دا کار په پښتو ژبه کې تقریبا له نن نه 50-60 کاله مخکې پیل سوی دی او زموږ مشرانو استادانو لکه زیار صاحب او لکه رفیع صاحب او نورو استادانو په دې برخه کې کار کړی. خو وروسته بیا جګړې سولې، د وطن حالات ګډوډ وو، دا بهیر ودرېده. له نیکه مرغه د افغانستان د علومو اکاډمي له 1490 کال څخه دې مهم کار ته یو ځل بیا توجه وکړله او وویل چې باید زموږ څېړونکي، زموږ استادان ولاړ سي او لهجې راټولې کړي. یوه لړۍ فکر کوم بشپړ شوې ده، دا بله لړۍ ده. بله، همدې ته راځم. موږ په 1490 کې د لغاتونو یا لهجوي قاموس د راټولولو، د تدوین او چاپولو کار پیل کړ چې تقریبا 1498 کې 99 کې موږ د ټول افغانستان لهجې یا لهجوي قاموس راټول کړ چې له هغې نه یو ولایت پرته چې هریپال صاحب دغه مو څه ډول راټول کړل، دغې په اړه باندې هم که لیدونکي پوه شي، هغه پخواني متنونو نه مو راواخیستل، خلقو څخه سیمو ته ورغللی، څه ډول مو راټول؟ بالکل. ما ویلی چې یوه دوره بشپړه سوله. دا دوره تقریبا چیرې چې پښتانه اوسېدل د افغانستان په کومو ولایتونو کې له هغو نه راټولې سوې چې یو ولایت هلته د پښتنو فیصدي کمه وه یا هم نه و، هغه په دې لومړي هغه کې نه و شامل. ستاسو خبرې ته راځم. نو لومړۍ دوره موږ تقریبا هر ولایت ته شپږ قبیلې ځانګړې کړلې او همغه ولایت ته به تللو 6 قبیلې وټاکل سولې او له هر ولایت کې به له هغو 6 قبیلو نه دغه لغات راټولېدل. ستاسو خبره چې مثلا دا بهیر یې څه ډول و، د راټولولو میتود یا روش. لومړی مخکې ما وویلی چې دلته استادان کښېنستل، تقریبا 1000 لغاتونه موږ په معیاري لهجه کې راوایستل، معیاري لغاتونه مو راوایستل. معیاري لغاتونه بیا موږ یو بله فونیټیکه بڼه لري، په هغه بڼه مو ولیکل چې هغه غږیز توپیر ډېر پکې جوات سي. بله، فونیټیک بڼه کې ټول واضح ښکاري او لیکل هم توپیر هر حرکت معلومیږي. نو دا یو د زموږ په مروج لیکدود ولیکل سول او بل په فونیټیک باندې. له هغه نه وروسته کله چې موږ دا 1000 لغاتونه ترتیب کړل، بیا استادان مکلف کړل سول چې دوی ولاړ سي هر ولایت او هرې سیمې ته. هلته بیا موږ چې ولایتونو ته تللو د خلکو سره یا فرهنګیانو سره او دلته خپله څېړنه کولی سي. مثلا په پلانکي ولایت کې موږ قبیلې خو ډېرې زیاتې دي، تقریبا دا بهیر ډېر وخت واخلي چې موږ د ټولو قبیلو راټول کړو، خو هغه ارزښت او اهمیت هغه موږ چې کولی سوی چې کیدای سي دلته موږ نوي لغات پیدا کړو، دغه په اساس موږ قبیلې وټاکلې. نو بیا به استادان تلل چې موږ خپله په دې بهیر کې شامل وو، تللو به ورسره کښېنستلو به د قبیلو ډېر کوشش هم کوو چې موږ مشران خلک راوغواړو، ځکه هغوی یې خپله ژبه ساتلې. ډېر کوشش به هم کوو چې له نالوستو کسانو سره کښېنو، ځکه هغوی خپله سیمه ییزه لهجه کاروي د خپل کور کلي، او هلته به موږ ورته ویلی چې تاسو رسمي خبرې له موږ سره مه کوئ. او د دې بله ګټه دا وه چې موږ له دې خلکو نه د دوی اوازونه هم ثبت کړل.
چې دا د راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. کیدای شي 50 کاله وروسته یو څوک غواړي چې د پښتو لهجو په اړه بیا یو څېړنه وکړي یا یو بهرنی څېړونکی راځي یا داخلي څېړونکی، نو موږ دغه مرکې ثبت کړي او د علومو اکاډمۍ په ارشیف کې مو وساتلې چې دا به خوندي او وروسته به بیا که خلک راتلل مثلا لکه څنګه چې راځو زموږ موضوع ته چې د مشرقي یا ختیځ زون چې سږ کال یې دغه بهیر پیل سو، مثلا یو څوک راځي د ننګرهار د لهجو په اړه کار کوي، نو یو خو موږ د څېړنه کوي، یو خو موږ د قاموس چاپ کا او بل هغه مرکې چې موږ کړي دي هغه هم غږیز سیستم هم شتون لري، هغه شتون لري. نو له نیکه مرغه لکه څنګه چې مخکې مو ویلې چې یوه دوره بشپړه سوله، خو په یوه دوره کې ما مخکې درته ویلې چې موږ له هر ولایت نه تقریبا 6 قبیلو ته ځای ورکړل سوی، خو قبیلې خو ډېرې زیاتې دي په هر ولایت کې. نو موږ د دې کار اهمیت ته او نور دولتي ارګانونه یا هم هغو د ارزښت ته په کتلو له موږ سره دا ومنله چې دا بهیر یا وزارت مالیې چې تاسو دا وغځوئ. نو په 1400 کال کې موږ د 3 ولایتونو سروې وکړه چې ننګرهار و، کونړ و او لغمان. دغو 3 ولایتونو ته استادان لاړل، لکه څنګه چې مخکې ولې د لهجوي قاموس یې راټول کړ. په دې کې بیا یو توپیر بل موږ هم ډیروالي په لحاظ، ځکه ننګرهار یو ستر ولایت دی او ډېرې ولسوالۍ لري، ډېرې قبیلې هلته ژوند کوي. نو موږ په ننګرهار کې سږ کال 12 قبیلو ته، په نورو ولایتونو کې 6 قبیلې، هلته مو 12 قبیلو ته هغه سهم ورکړه یا برخه یا ونډه ورکړله. نو ولاړلو له نیکه مرغه په ډېر ښه ډول، حتی زه خپله په دې څېړنه کې ومه، موږ هسکې مینې ته لاړو او یو مازدیګرنی کټونه ایښي وو، هلته سپین ږیري او مشران را سره ناست وو، د هغوی خبرې، د هغوی غږ او د هغوی نه مو هغه کلمې راټولې کړي. نو له هغه نه وروسته بیا کله چې استادان راځي یا څېړونکي دلته په علومو اکاډمۍ کې، بیا په دغه باندې موږ بیا یوه کتنه کوو او هغه تدوینوو، هغه درستوو. نو انشاءالله اوس چاپ ته چمتو دي. ټول چې هغه خلکو یادونه کوي هغه ټول بیا شاملوي په قاموس کې، که نه بیا استادان تصمیم نیسي چې کوم لهجې باید ارشیف شي؟ نه، موږ چې کله ولایت ته لاړو هلته مو په مشوره یا دلته موږ خپله څېړنه کوو چې کومې قبیلې مثلا موږ په ننګرهار کې 60 کال یا په دې دوره کې کار پرې وکړو. کله چې دا وټاکل سولې بیا موږ ځو له همغو 12 قبیلو سره، له هرې قبیلې د هرې قبیلې له بېلابېلو عمر لرونکو کسانو سره موږ کښېنو. سپین ږیري مثلا نالوستي، خو ډېر تمرکز هم په دې وي چې موږ هغه مشرانو سره کښېنو، د هغوی خبرې راواخلو. نو له هغوی سره چې کښېنستلو بیا مثلا دا 1000 لغاته چې موږ وړي وو ختیځ زون ته یا ننګرهار، کونړ، لغمان ته، هلته مو د هر لغات پوښتنه له دې هرې لهجې نه کړې ده، چې تقریبا که موږ وغواړو چې مثلا موږ 1000 لغاته وړي وو او هلته مو له 12 قبیلو سره مرکې وکړلې، نو دغه 1000 ضرب د 12 لغات راځي. او په دې 12,000 کې چې موږ حد اقل مثلا 40% نوي لغات ولرو، نو موږ په له دې یوه ولایت نه 3-4,000 یا 15,000 موږ نوي لغاتونه د خپلې ژبې هغه لغوي زیرمې ته اضافه کړل. نو دا بیا ټول خوندي کېږي. مثلا په دې لهجوي قاموس کې کاشکې چې موږ یو ټوکې راوړی وای، د 12 قبیلې هلته د ولایت نوم لیکل سوی، له هغه نه لاندې بیا د هرې قبیلې نوم لیکل سوی وي، د ولسوالۍ نوم لیکل سوی وي، بیا هغه د دوی نوم چې کوم لغت راټول کړي هغه په سلسله سره راغلي وي. او بل موږ یو کار د دې چې موږ د دې خلکو سره چې مرکې کړي دي، د هغوی عمر، د هغوی زده کړې، هغه هم صحیح څېړنه کې دا اړینه هم ده چې پلې باید وي. اړیپال صاحب ربه شو دغه لهجوي قاموس ته د ختیځ زون دا کله چاپېږي او د دې چاپ په اړه باندې راته وایي او دا لړۍ تاسو مخکې هم یادوري وکړله چې دوام به لري؟ بالکل. نو موږ هر کال تقریبا دې کار لپاره څو ولایتونه ځانګړي کوو، چې سږ کال په 1400 کال کې له اداري لحاظ نه مثلا چې بودیجه او وزارت مالیې سره، نو موږ سږ کال دغه 3 ولایتونه بشپړ کړل. د دې کار الحمدلله تمام شوی.
لغاتونه موږ سیمې ته لاړلو، استادان له هغه ځایه لغاتونه راټول کړل، بیرته دلته کار پرې وکړه، تدوین سول، نو اوس بیا کتنه پرې وسوله هغه ایډیټ نه وروسته. اوس تقریبا چاپ ته چمتو دی دا قاموس د دې درې ولایتونو دا نوې دوره، او هغه 8 ټوکونه موږ تقریبا 13 دوره کې چاپ سوي دي، هغه علوم اکاډمۍ کې موجود دي او بیلابیلو کتابتونونو ته مو لیږلي. نو ان شاء الله چې یوازې هغه تخنیکي کارونه چې موږ له مطبعې سره د قرارداد کول، نو په ډیر نږدې وخت کې به موږ د ختیځ زون د بله چې چاپ شو بیا به له خیر سره تاسو راشئ خپرونې ته، قاموس هم ځان سره راوړئ، هغه ځینې لهجې هم موږ وګورو. بالکل ځینې مثالونه ډېره زیاته مننه، خوشحاله شولو چې خپرونې ته راغلئ.